په دې باندې جلوس نه دی تلی شوی. تاسو ټولو ته پته ده مردان خلک یې. لیکن چې د ختم نبوت 2 ځلې جلوس په مال روډ تللی دی، ته نه فوجي څه ویلي دي نه پولیس څه ویلي دي. دا ستاسو کامیابي نه ده. ولې ورته څه نه دي ویلي؟ د دغې مونږ کنټرول نه شو راوستی، لاټي چارج یې نه شو کولی. ستا په دې 12 کاله کې زه د چا ترجماني نه کوم او نه مې د چا نه سترګه سوځي. ځکه د سپریم کورټ جج بیانولی شم چې دا ما چې کوم الفاظ ویلي اوس یې نه ویم، ځکه چې پرون یې فیصله واپس اخیستې ده. هغه الفاظ د وینا نه وو. لیکن زه د چا تابعداري نه کوم، لیکن یو حقیقت ته چې زه خبرېږم زما نه مخکې زما پولیس په هغې کې اف آی آر زما د منشا مطابق او د شریعت د منشا مطابق کړی، زه وایم الحمدلله الله دې ورله جنتونه ورکړي. دا زما کامیابي ده. ستا په 14 کاله تحریک کې د 2011 نه تر 2024 پورې واحد ستا تنظیم دی. ستاسو ټولو تنظیم دی، عالمي مجلس تحفظ ټولو دی که د چا چا دی؟ ستا د مردان په ځمکه باندې ستا درانه جلوسونه تر کم کم ځای رسیدلی دي. څومره ایریا بغیر د وینا مونږ بنده کړې ده. مونږ د پولیس رکاوټ نه دی جوړ کړی، نه زمونږ ملګرو باندې تر نن تاریخه لاټي چارج شوی دی. په خطرناکو حالاتو کې مونږه دا روډونه دا هر څه بند کړي دي، مونږ یې نه به کولاویږي. په مونږ باندې نه چا اف آی آر کړی دی. ولې؟ وجه زمونږ د ملګرو د تربیت وجه هم پکې شته چې زمونږ د ملګرو تربیت دا دی مونږ د پیغمبر جنگ کوو او تر اخره به کوو، لیکن د ملک څومره د وطن املاک دي، زما ملګرو د وطن املاکو ته نقصان نه دی رسولی، زما ملګرو د قوم املاکو ته نقصان نه دی رسولی. تر نن تاریخه پورې په 2011 کې چې کوم مردم شماري شوی وه، ستا د مردان په ځمکه باندې 600 رجسټرډ کورنۍ د قادیانانو موجودې وې. رجسټرډ کورنۍ 600 د قادیانانو دا بازار د دکانونو نه ډکو، په نمبر کې به ورته خلک ولاړو. زمونږ ملګرو پې گزار کړی نه دی کړی، زمونږ ملګرو پې ډس کړی دی نه دی کړی، قانوني لاس کې نه دی اغستی. مونږ څه چل کړی دی؟ مونږ خپلو ملګرو ته ویلي چې دنه به سودا نه کوي. زه نن په سرګوده کې ودرېږم، په کراچۍ کې ودرېږم، په ریکارډ موجود دي، په چناب نگر کې ودرېږم، په ریکارډ موجود دي، په لاهور مینار پاکستان کې ودرېږم، په ریکارډ موجود دي. د پنجاب په عجیبو اضلاعو کې ستاسو د ضلعې نماینده ستاسو د ضلعې نماینده پنجابیانو ته ولاړي، د اسلام آباد په ځمکه باندې په ریکارډ موجود دي، د ملګرو سره په ریکارډ شته او تاسو کتلی دي. زه ودرېږم او زه دا الفاظ ویما چې قادیانانو نران شي، یو پراډکس دا زما د مردان ضلعې ته ته صرف راوړه او ته په خپل خپو واپس شه، نو بیا ماله په مخ راوته که زه به د پښتون بچی نه یم. دا چیلنج زه ولې ورکوم؟ زه ګورم ستا په ځمکه باندې د قادیاني پراډکس نشته، نه راوړی شي، نو زه هغه لخپې نه ماتوم، زما ملګري مو لخپې نه ماتوي. زما د شورو نه ملګرو ته تربیت دا دی، لیکن په دې پوه یم چې ته پراډکس راوړې څوک یې درنه نه علي، یا مونږ خبر هم نه یو، دا خو عام خلک پکې بعضې داسې شته جوش کې به راغلی دی مرغوټ نه به یې نیولې، نو ته دې خوا راتلی شي. بیا زما خبرې ته هم خیال دی. دا کیسونه هم ټول ګټلي دي د ختم نبوت کیسونه. الحمدلله تا نن د سپریم کورټ کیس هم وګټلو چې دا انتهایی خطرناکو. په دې کې وجه سوا وجه پکې سوا هغه وجه هم ذهن کې کېدی. زموږ سپریم کورټ سره جګړه په څه باندې وه؟ وجه چاته اکثرو خلکو ته نه ده معلومه. خلک وایي بس سپریم کورټ فیصله غلطه کړې ده. څه فیصلې غلطه کړې ده؟ فیصلې غلطه دا کړې وه چې د کم کتاب اجازت سپریم کورټ ورکړو چې قادیانان دې دا کتاب چاپ کی، تفسیر صغیر
په دې کتاب کې 2 حوالې صرف ذکر کوم. 15 سپاره کې د 15 سپارې د سوره بنی اسرائیل مرتوي، سوره اسراء مرتوي، سبحان الذي اسرا مرتوي. د دې صورت ابتدائی آیت ته چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ټول کې لفظ وړه جمله ده. ترجمه به پښتو اسانه کې سلیس پښتو کې وکم چې سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا بعبده. اوس په اسرا کې یو باس مفسرین کوي زاغه باس طرف تم نظم عبد کې چې کوم باس کوي زمونږ د دلایل په دنیا کې چې کله د مناظرې وخت موږ په عبد باس کو اهل بدعت سره، لیکن زاغه باس ته نظم سبحان الذي اسرا بعبده. پاک دی هغه ذات چې د شپې په تیاره کې بوتلو خپل بنده پیغمبر لرا من المسجد الحرام، د مسجد حرام د بیت الله نه الى المسجد الاقصى، مسجد اقصا طرف ته. مسجد اقصا 3 نمونه دي. یو ورته مونږ بیت المقدس وایو، یو ورته مونږ بیت المقدس وایو، یو ورته مونږ مسجد اقصا وایو. دا 3 واړه نمونه صحیح دي. مسجد اقصا نوم هم صحیح دی، بیت المقدس نوم هم صحیح دی، او بیت المقدس نوم کوای نو دام صحیح دی. الله وایي څوک فرمایي؟ الله فرمایي چې پاک د اغزاد د رب العالمین چې هغه خپل پیغمبر خپل بندا د شپې په تیاره کې لفظ دا دی دروازه نو شوي د شپې په تیاره کې مسجد اقصا ته بوتلو. مسجد اقصا کم دی؟ کم چې په فلسطین کې دی. مسجد اقصا کم یو دی؟ په فلسطین کې دی. کم باندې چې د امت مسلمه 40,000 ماشومان داغي پر خچې والوتی. کم باندې چې د امت مسلمه 40,000 نوجوانانو غوښې په چتونو پورې او په ځمکه باندې ځای په ځای چې هغه راغونډې شوي هم نه دي، ځای په ځای خوري دي. مسجد اقصا د حفاظت دپاره چې د کومو مسلمانانو میندو خویندو د سینې غوښې هم ځای په ځای خوري پرتې دي شي، هغه مسجد اقصا. دغه مسجد اقصا دی که نه که بل دی؟ څوک څوک وایي چې دغه دی؟ ټول وایي که نه؟ اوس دغه مسجد اقصا باندې مسلمانان بچی بچی په دې باندې والوتل. او زمونږ او ستاسو هم دا ایمان دی، زمونږ ستاسو هم دا ایمان دی چې مونږ په مسجد اقصا باندې قربانۍ ته تیار یو. دا تاسو ټولو ته هر سړی تیار دی. په دې تفسیری صغیر کې د مسجد اقصا تعریف کوي مرزا غلامه. هغه لیکلی دی چې د مسجد اقصا نه مراد په قادیان ګرداسپور کې چې کوم وای زما مسجد مبارک دی چې په 1901 کې جوړ شوی دی، مسجد اقصا نه وای دا مراد دی. اوس دې ځای دا خبره ولې کوي؟ حدیث معراج دی، مالک بن ساسا روایت ته مشهور روایت د بخاری دی. ترمذی کې هم دا روایت شته، بخاری کې هم دا روایت شته، په جمی طرق باندې شته، په عجیب عجیب طرق باندې شته. ما ته متوجه د دالی کلی دی دی د جمعات له چنده زکه کوي. هر جمعه دی 6,000 وزره تزره چندو کې 12,000 پورې ورسی. خو د جمعات بل غره په دې میاشت کې 1,40,000 راغلي دي. تاسو ګورئ چې جمعات کې دغه ځای د خخت دی ولې نه ټیک کیږي، دغه بوټي غونډې ځای دی ولې نه ټیک کیږي. مونږه بل ورکو کده سره د شیشو سره د شیشو جمعات بل منګه که د جمعې په ورځ ګورې که زه دغه کمره کې ناسته کوم او 2 غنټې د دې میلمنو د وجې ما ایر کنډیشن لګولی نو د جمعې 1,000 روپۍ زما یو ملګری ورکوي. اگر چې د 24 غنټو ایر کنډیشن 1,000 روپۍ جوړیږي او زما یو ملګری هغه په ځان دا ایښي دي زه 2 غنټې دغه ځای ناسته کوم د میلمنو د وجې ما ته ایر کنډیشن لګېدلی. هغه ایر کنډیشن زه د جمعې په ورځ زما ملګری 1,000 روپۍ په میاشت کې 4,000 روپۍ جمع کوي. ورې په میاشت کې د 8 غنټو 4,000 روپۍ جمع کوي. دا ذهن کې کېدی ورې هسې نه ستاسو ذهن کې دی چې د خو هم ځان ته اے سی لګولی، زه ځان ته اے سی میسی نه لګوم.
صرف ګاډي کې لګوم په سور نور روان یو ام پرون خراب شوی د ساري خوړلې بیګا مې په 14,000 روپۍ پېښور کې ورکړې چاله مې ظالمه د مولا د جې پی سي دي او هغې سره مغه چې واپس را روان شو په موټر وی بیا کار پرېښودو. خیر به هر حال دا خبره مې تاسو ذهن کې ځکه کېښوده چې د جومات که د ملګري پیسې ټولۍ طارق جمیل صاحب دې ځای کې بیان کو نو ملګري داسې شروع شه پیسې ټولولې یاد هم دي طارق جمیل صاحب دې ځای بیان کو د ملګري پیسې ټولولې زه دې ځای کې ناست وم نو هغه وی چې یاره د مولوي صاحب له دغسې پیسې ورکوئ که نه چې تاسو ورله دا چندې ټولوئ نو ما هغه ته وی مولوي صاحب دا پیسې دی نه اخلي دا د جومات پیسې دي دا مې ذهن نه وباسه که نه زما خبرې ته خیال راغی. اوس خیر خپلې موضوع ته تاسو ته ما په د 21 کاله دې ځای چې ناست یم نو ما دا نه دي ویلي چې جومات له پیسې ورکوي نه مې دي ویلي نه مې د خپلې مدرسې ویلي نه مې د جومات ویلي د پردو قوم اعلان د خپلو مې نه دي ویلي یاد هم دي که نه ټول په دې ګواه یې که نه. خیر دا تاسو دې ته کتل نو مې مه ګورئ ورته غریبانان ټول جومات لی کوي بس راټوله دي کوي ټیک شو که نه او دا دعا مو کوي چې الله دا 1,20,000 بل چې راغلی دی خو چا بغلا کړي نو دا به راغلی که نه جومات خو دا خرچه نه ده کړې چا بغلا کړي الله دې د غغله مسلمانان کړي امین هم سمونه تاسو کې هم شته دا ذهن کې مه راولئ ما ته پرون یو کس وایي پنجپیر کې دعا وه زمونږ یو ماما کېدو نو زه اکثر دا پوسټ موسټ په دې وجه نه ورکوم چې ملګري بیا ځان کړی نو زه پنجپیر کې دعا کې ناست وم نو یو ملګری راغی مولوي صاحب هغه ما ته وایي چې یاره جي تاسو به وایي مخکې وایي چې پنجپیر مولوي صاحب ویلي دي چې بجلی بل چې دی که دا څوک غلا کوي نو د غل حکومت نه غلا جایز ده وایي تاسو به پرې رد کو وایي حقانیه هم فتوا ورکړه ما ورته وایي مې حقانیه چې کومه فتوا ورکوي زه ګورم د حقاني مفتیان اعظام زموږ مشران دي خو زما ورسره میټینګونه په ډېرو فتاوجاتو باندې الحمدلله کېږي اوس هم روان دي په 13 میاشت کې زمونږ په یو فتوا باندې 4 غنټې زمونږ بحث شوی دی او بیا چې زمونږ کوم موقف و الحمدلله د حقاني مفتیان اعظامو هغه موقف اپناو کړو دا خبر باقاعده هغه فتوا م ورکړې ده مونږ سره موجوده ده بیا هغه فتوا په نټ آنلاین هم ورکړې ده چې دا تاسو سوایي دا دې ځای کې حدود دي او مونږ دا منو تاسو سره تسلیمو چې دا حدود دي ما وی حقانیه یو ذمه دار اداره ده داسې فتوا نه ورکوي مې د ځان نه دا خبره مه مشوره وه مخکې مې خلکو مشوره کړه زه تیراته روانم فوجیانو هغه دغه کولو هغه انټري چې کوي نو فوجیان ما له خواله راغلل ما ته وایي یاره جي حقانیې ته وایي چې جینکۍ راوستي دي نو ما ورته مې د څه جینکۍ وایي د فلسطین نه چې کومې یتیمانانې جینکۍ دي حقانیې ته راغلي دي او چې څوک ورسره واده کوي هغې ته حواله کوي ما ورته وایي مې دا خبره بیا په خوله رانولې هغه فوجي ته مې وایي ما ورته وایي مې دا خبره په خوله راوستلم د فلسطین د مسلمانانو حتک دی او د مسلمانانو باندې دومره لویه مسله راغلې ده نو موږ به اوس په دې انتظار وو چې موږ له به جینکۍ رالیږي موږ په دې انتظار وو چې موږ به را وغواړي چې موږ د هغې دپاره شهادت موږ ته نصیب شي زما د ملګري ګواه دي ما ورته دا خبره وکړه ما ورته ویې دا خبره بیا په خوله رانولئ نو حقانیه یو ذمه دار اداره ده هغه د بجلی د غلا فتوا چرم نشي ورکولی ځکه د بجلی د غلا فتوا د حکومت نم نه ده د افسرانو نم نه ده هغه زما او ستا نه غلا کولی ولې د فیډر بل په مونږه تقسیمیږي بیا نو د بجلی د غلا باره کې چرې دا ونه وایي چې دا جایز دي چا چې د بجلی غلا وکړه قیامت پورس چې جنت د په ایمان باندې د ته نصیبي نو دغه به تې وصولیږي یا به د نیکۍ کټ کېږي په هغې کې نو چې نیکۍ مونږ کړي څومره نیکۍ دي چې هرانه کټ شي په بجلی کې غله لاړ شو او من یغلل یأتي بما غل یوم القیامه چا چې کومه غلا کړي وي قیامت پورس به غاړې ته زوړنده وي نو که چا د چا خره پټه کړي خره ورته غاړې ته زوړندې چې دی بلا څنګه روان شي چا د چا ډیران پټ کړي ډېر خلک د ډیران غلم شته چې د ډیران غاړې ته زوړندې دي چا بینډۍ غاړې ته زوړندي زه بل ورځ خپل پټي ته لاړم چې ورښکاره شوم نو یو هلک بینډۍ شو کوي مې هلکه څه کوې بینډۍ شو کوم مې چا نه تپوس کړی دی چې دې کې د تپوس څه ضرورت دی مې او که نه راغو د پلار مال دی شو کوه د مولا مال دی تاله والا نو زما په خیال باندې زما عزیزانو که د ګازره د چا د پولي نه پټه کړي ابم او دا د کومې ټرالۍ نه چې ګنې را شوکې قسم په خدای که دا ګنې م درته معاف شي غلا ډېر ګران کار دی هضمول
دا ذهن کې کېدی. خیر زه چې کومه موضوع باندې روانو چونکې دا تعلیم مونږ له جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی دی. اوس د پاکستان په سرزمین باندې یو 1974 کې په 7 ستمبر باندې لکه تاسو ته پته وي چې په دې میاشت کې د راتلونکي میاشت کې په 7 ستمبر باندې څه مقرر دي؟ نه ټول ونه وي ګولډن جوبلی کوم ځای کې ده؟ مینار پاکستان کې ده. ولې ده؟ 50 کاله د 7 ستمبر د پارلیمنت د پاکستان چې کومه فیصله وه او د پاکستان ټولې پارټۍ هغې کې شریکې وې. مفکر اسلام علامه مفتی محمود رحمت الله علیه رحمتا واسعه هغې مشهور مناظره په اسمبلی کې هغه کړې وه مرزا ناصر سره مناظره هغه کړې وه. مقدمه هغه کتاب نوم څه دی؟ مصدقه ریپورٹ. پاکستان جنرل اسمبلی نه کتاب چاپ شوی دی مصدقه ریپورٹ په نوم باندې. که څوک کتل غواړي زموږ دفتر کې براغه کتاب شته. کوم ځای کې شته؟ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت کې د پاکستان جنرل اسمبلی نه د زرداری صدر په هغه وخت کې د په دسخط د اسمبلی نه دا مسوده چې کوم هغه وخت کې پیش شوه هغه انډر ریکارډ ټوله راوتې وه. عالمي مجلس هغه چاپ کړه. په هغې کې دا خبره شته چې مفتی محمود رحمت الله علیه مسټر بټو ته ووایي وی بټو صاحب ته وایي چې دا مرزا ناصر ښکلې پټکې والی دی پټکي په جامه کې هم تا باندې غل پېښېدی شي ګیري په جامه کې هم در باندې پېښېدی شي هر انداز کې وی پینسي بره دي تسبیح په لاس کې دي لاټي په لاس کې ده په سر یې پټکې والی دی په ژبه درود شریف جاری دی چې اللهم صل علی محمد وای وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. وی په ژبه دا درودم جاری دی. لیکن وی ستاسو مخکې مسټر بټو صاحب وزیر اعظم پاکستان ستاسو مخکې دنه یو تپوس کوم وی وکړي ورته وی مرزا ناصر صاحب کم خلق چې مرزا غلام محمد پیغمبر نه مني ستا په نیز باندې هغه خلق سدي وی کافران دي. وی په دې اسمبلی کې چې دا ټول خلق ناست دا ټول ستا پلار پیغمبر نه مني وی دا ټول کافران دي. وی دا مسټر بټو وزیر اعظم هم نه مني وی دیم غټ کافر دی. بټو وی دا مسوده راکړه دا اعظم طلاق خو ما داسې نه منم چې دسخط درته وکم. دا کمال د چاو؟ علامه مفتی محمود رحمت الله علیه. خان عبدالولی خان ته چې مسوده مخې ته څنګه کې خدا د اسمبلی په ریکارډ ده هغه په زر دسخط وکړه. مفتی صاحب ورته وی په کوم څیز چې خلک دسخط کوي اول یې ګوري عقلمن سړی هغه چې اول هغه شی وګوري. خان عبدالعلی خان ورته وی په شریعت کې زما رهبر ته چې تا لیکلي ماته د کتو ضرورت نشته ستا هره پارټي په هغې کې شریکه وه یوازې زه نوم یوازې بل نو قیادت د جمعیت علماء اسلامو لیکن پارټۍ ټولې متفقه وې او دا د پاکستان لومړنی قرارداد و. په پاکستان کې یو څو واقعات عجیبه شوي دي. یو په 1974 کې په 7 ستمبر باندې دا واحد قرارداد د پاکستان په تاریخ کې چې په دې کې د اسمبلی یو رکن مخالف دو. وای سبحان الله. او ستا په پاکستان کې دا لومړنی د سپریم کورټ کیس دی چې ستاسو ملنګ مولا بطور وکیل سپریم کورټ جج ته ولاړو دا لومړی فیصله ده چې واپس واغستې شوه. په تاریخ کې نه ده اغستې شوې. او ستا په پاکستان کې لومړنی آرډیننس چې هغه په زور نافذ شو په هغه وخت کې په 1984 کې په 26 اپریل باندې د 295 ABC نه واخلې تر 298 ABC پورې دا متفقه طور دغه آرډیننس نافذ شو. دم ستا وایي سبحان الله. او ستا دا درې واړه فیصلې چې د خپل نوعیت نراله دي او یکتا دي چې د دې په تاریخ کې مثال د پاکستان په تاریخ کې نه ملاویږي. درې واړه د ختم نبوت دي ماشاء الله سبحان الله. درې واړه د څه دي؟ د ختم نبوت دي. وایي سبحان الله. ستا په ځمکه باندې دا په ذهن کې کېده په دې فیصله مونږ یوم تشکر نن ولې دی ولې خوشحاله یو؟ دې کې وجه دا ده چې کچرې دا فیصله واپس نه وي اغستې شوې
نو ستا 295 سی د خاورو د لاندې ملاو شو. هغه دور راتلو چې قادیانانو به په سټیټ کې سټیټ جوړ کړه او ستا مسلمانان به وجل. نن الحمدلله ثم الحمدلله مونږ فخر سره وایو چې کومه فیصله د عدالت عالیه هغه زمونږ مخې ته راغلې وه، نن الحمدلله هغه فیصله بجا په خپل ځای باندې پاتې شو او د چا پلار یې اوس نه پسې نشي ختمولی. چې په دې حالاتو کې ختمه نه کړه، په دې حالاتو کې چې مونږ سره دا خبره به مو کم خیر دی چې په اسمبلی کې د سره په 300 سیټونو کې 4-5 سیټې او په هغې کې ته په عدالت کې کلک ودرېږي او فیصله واپس کولی شي، نو د هغې نه پس به څوک واپس نه کړي، څوک به ونه کړی شي، څوک به ونه کړی شي انشاءالله. الحمدلله ثم الحمدلله منګه د ټول قوم سرونه په دې یو سیز باندې که چېرې د کارکن په حساب باندې ووایې، د کارکن په اعتبار سره زه وایم نو کارکن که د پی ټي آی دی، کارکن که د مسلم لیگ دی، کارکن که د این پی دی، کارکن که د جمعیت علماء اسلام دی، کارکن که د جماعت اسلامی دی، کارکن که چېرې د قومي وطن پارټی دی، نو د ټولو کارکنانو کم از کم سرونه اوچت دي، د لیډرانو به اوچت نه انشاءالله. کارکن سر ځکه اوچت دی چې د ختم نبوت په کاس کې چې مونږ کله میدان ته راوځو نو زه په سونو کارکنان د نورو پارټوم تاسو ته خولی شم چې هغه مونږ سره ولاړ دي، اوس هم را سره ولاړ دي. او سر یې د چا په نیز اوچت دی؟ د قوم په نیز ضروري نه ده، د الله په نیز باندې. او هغه علیم بذات الصدور دی چې هغه مونږ دا ګوته نیسو، دا د هغه د یکتاییت او د عظمت د وجې داسې نیسو. یعنې زمونږ دا عقیده نه ده زمونږ الله هلته دی. زمونږ څه عقیده ده؟ بیا ووایي داسې ورسره لاس تاو کړو، ټول ووایي داسې ووایي زمونږ الله کوم ځای کې دی؟ هر ځای کې دی. زما په بیشام کې بیان و، هر خبره مخې ته راوستل پکار دي. بیشام کې زما بیان و، ما وی زمونږ الله هر ځای کې دی. یو سړی راپاسېد وی چې زه سوال کوم. ما ورته وی سوال وکړه. ما ته وی چې دا راته ووایي چې الله خو ډېر لوی ذات دی که نه؟ میں آو. ما ته وی چې معاذ الله که تاله څوک د دې جواب درکړي چې په دې ګټر کې مشته نو ته به څه جواب ورکې؟ سوال قیمتي مو، سوال قیمتي مو. ما ورته وی میں دوستا دا خنزیر میں چا پیدا کړی دی؟ وی الله پیدا کړی دی. میں منګک چا پیدا کړی دی؟ وی الله پیدا کړی دی. میں سپی چا پیدا کړی دی؟ وی الله پیدا کړی دی. نو میں مونږ وایو چې خالق کل شی د هر څیز پیدا کوونکی الله دی. وی او میں دام چرته ویلی دی چې د خنزیر خدای ویلیم دی پیدا کړی دی، خو مونږ نه وایو، بې ادبي راځي. نو ما ورته وی میں ته د ګټر دا سوال دی په جیب کې کېده، بې ادبي راځي. هر ځای دی موجود، بلا مکان دی، مکان ورپسې مختصم نه دی. د سوال په جواب خو پوه شوي که نه؟ د څوک در باندې سوال وکړي جواب به کولی شي که نه؟ اوس زما عزیزانو زمونږ هغه پروردګار مونږ له یو پیغمبر را لېږلی دی چې په کائنات کې د هغه پیغمبر ثاني، ټول وایي ثاني، ګوته ورسره وخوځوئ، ثاني نشته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث په خپله باندې وایي چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احبه. تاسو کې یو سړی مومن مسلمان نه دی چې څو پورې د هغه محبت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احبه الیه من والده وولده والناس اجمعین. د خپل پلار نه، د خپل اولاد نه او د کائنات د ټول مخلوق نه ما سره زیات محبت نه نو دی مسلمان نه دی. زما خبرې ته خیال لې که چېرې دا خبره مخکې نه زما او ستا په زندګۍ کې نه وه نو نن نه زندګۍ کې راوستل غواړي چې زموږ محبت به د خپل پلار نه، د خپل اولاد نه، د کائنات د ټول مخلوق نه محمد رسول الله سره زیات وي. چا سره به زیات وي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به زیات ساتو. که دا محبت زمونږ نه وی نو تباه کیږو، ایمان هم ختمیږي.
زه په دې وجه بیا درته گزارش کوم د خپل ځان نه د خپل اولاد نه د کائنات د ټولو خلکو نه او د خپل والدینو نه دا به زمونږ زیات محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس در یو تپوس کوم دم داسې تاسو چې دا میدان ته وځئ او په دې روډونو په سور نور کې روان وې نن یو هفته دوه مخکې روان وې تلي وئ په دې سرو روډونو په سور نور کې د پشکال ګرمي وه د پشکال ګرمي وه دا جدا خبره ده چې تاسو خپل ذهن کې راولئ چې کله مونږ په سور نور کې دې ځای نه دې چوک ته وتي یو او د دې چوک نه روان شوي یو نو تاسو کتلی دي چې الله وریځم راوستی ده والله هوا م راوستی هره پیره او بیا ناپېژنګلو کسان ما ثوابه کې بل ورځ زمونږ ریلي وه زمونږ د ریلي پسې د اتوار په ورځ باندې ما ته ثوابه ملګرو وی چې ته به خامخا مې زه به بالکل حاضر یم زه بیمار وم زه حاضر وم ما ورته وی مې ستاسو مې مونږ دلته م ریلي وکړه خو ما هغوی ته دا ویلي و مې مردان کې چې دا ریلي روانه شي نو پکې په منځ کې یو لوډر رواني هغه د اوبو بوتلې پکې وي اوبه م پکې وي ورسره پاغې کې شربتونه م وي مې زمونږ دغه ملګري په خلکو مفتي اوبه م تقسیموي شربت هم تقسیموي وي داسې که نه او مې بعضې ملګري د اوبو ترمکم په ملګرو باندې کوي دا حکومت هم نشي کولی ډېر ګران کار دی دی پې ترمکه د اوبو وکړي او الله تعالی پې داسې هوا راولیږي وجه څه وي ځکه چې جناب محمد رسول الله دی او ما ته د دې نه دا اندازه وي چې زما ملګرو کې اخلاص وي زما د پلار جنازه وه که ستاسو یادي په 19 اپریل 2024 اکثریت دې کې داسې مشران شته چې په هغه جنازه کې وو د اپریل په میاشت کې و ګرمي دغه وخت کې چې څه وخت 2004 19 اپریل 2004 جنازه وه اپریل میاشت وه نن تقریبا 20 کاله مخکې دا خلک چې هلته راغله نو دی ته پته ده چې په لاره هم پې نرې نرې باران ورېدو نرې نرې چې بندې تنګوم نه او نرې باران ټیک شوه بجلی خو زمونږ وطن کې هر وخت نه هغه وخت سولر هم نه وي جنریټر هم چا نه پېژندې دا خو اوس هم ته انتظامات لږ برابر شو او بیا پې وریځ راغله او توتکر کې په هغې کې ګرځېدل تر جنازګاه دی سره توتکر کې تلي دي هلته هم پې وریځ پرته وه ما هغه وخت کتل مې دا خلک په اخلاص راغلی دی او هغه چې دې ځای اخري جمعه پړاوله د دې 19 اپریل نه 3 ورځې مخکې 2004 کې نو په هغه جمعه کې دې خلکو ته ویلي زه ګورې اوس ورځې شمارم دا موضوع مې درته نیمګړې پرېښوده که پوره مې نه کړه نو بیا به یې درته څوک پوره کړي او دی ورته وی بره ګړی بند شوه نو په هغه جمعه کې ورته دا هم وی بره ګړی چې بند شوه راته ښکاري چې زموږ زندګي م بند شوه دا بره ګړیال په هغه وخت کې په ړومبي ځل بند شوی بره ګړیال خیر په هغه جمعه ورسره زه راغلی وم اخري جمعې وه زه ورسره راغلی وم ما ګاډي کې راوستی و هلکې هغه به عام طور بس کې او په ټانګه کې او هر څنګه سفر یې کړی تاسو ټولو ته علم دی خیر به هر حال زما عزیزانو که چرې په خپله زندګۍ کې خپل ځان د خپل پیغمبر د جناب محمد رسول الله غلام او شاګرد او کارکن وګرځولو نو دا ذهن کې کېده چې عقیده دې د الله د وحدانیت وي او د جناب محمد رسول الله د رسالت او د ختم نبوت وي نو زمونږ عقیده دا ده چې مونږ نه به ګناه کېږي مونږ خو یو کمزوري ګناه به کېږي خو چې دغه 2 پروانې را سره وي نو انشاءالله الله به مونږ جنت ته بوځي دا 2 پروانې چې را سره وي یو د خپل الله وحدانیت هغه سره شریک په اس اعتبار سره څوک نه ګرځول نه قبر نه تاویدل او سجده کول نه د هغه کاڼي په ځان مګل نه یو انسان ته سر ښکته کول نه په کائنات کې د الله سره څوک په اس اعتبار سره شریک ګرځول دا عقیده دې مضبوطه وه صرف د هغه نه کېدل او د مخلوق نه نه کېدل د هغه د منشا مطابق چې هغه کله وایي چې د مخلوق نه دا کار کېږي بیا به تې کېږي چې کله الله ووایي او چې الله وایي د مخلوق نه به دا کار نه کېږي بیا به تې نه کېږي څنګه لکه الله وایي چې دا مخلوق چې دی د ده نه د دې سړي دا مرګ کېږي هغه منشا ومنله نو د ده په ډز دی مړ شي چې هغه کله وایي چې نه به کېږي نو دی 25 ډزه ولګي ژوندی ګرځي وي داسې مشاهده هم کړې ده
د الله نه د کېدو او د مخلوق نه د نه کېدو د الله د منشا مطابق او د مشیت مطابق. دا به زمونږ عقیده وي. دویمه عقیده به زمونږ د محمد رسول الله د رسالت او د ختم نبوت. چونکې په ختم نبوت دی وخت کې ډاکې ډېرې دي، نو د دې دپاره به میدان کې ټول عمر د ختم نبوت کارکنان یو تر مرګه پورې انشاءالله کلک به ولاړ یو. او ختم نبوت دپاره چې د چا قرباني و هغه سره به ملګرتیا وي، په نره به وي. ذهن کې دا خبره کېده زه سبا مړم تر قیامته پورې انشاءالله. زه مړم، زه چا وویشتم، چا په بم والو زولم، زه نه ومه، بل مولانا دی، مولانا نجم الاسلام دی، دی چا والو زولو، بل ختم نبوت بابا دی چا والو زولو، دا ملګري دی ټول یو چا والو زولو. ختم شو ختم نبوت کار به ختم شي. جناب صدیق اکبر نه زیات کار د ختم نبوت چا کړی دی؟ کائنات نه لاړو کار ودرېدو. عمر نه لوی جرار سوکو کار ودرېدو. عثمان غوندې انسان کائنات لیدلی دی کار ودرېدو. علی المرتضی غوندې د میدان شهسوار لاړو چا کار ودرولو. معاویه غوندې سیاستدان کائنات نه لاړو کار ودرېدو. خالد بن ولید غوندې جرنیل لاړو کار ودرېدو. نه به ودرېږي کار. زما او ستا به فایده سوي، کار به روان وي. زه به د قافلې سرخیلم پکې به روانم، زما جنت به په هغې کې لیکلی وي انشاءالله. وي به داسې انشاءالله. الله تاسو ټول خوشحاله کړي. اخر کې بیا مبارک شي. دا مبارکي مې د څه درکړه؟ د پرونی فیصلې، د عدالت د پرونی فیصلې چې الحمدلله په سپریم کورټ کې ختم نبوت خپل میدان وګټلو. وی ګټلو که نه؟ وکیلانم څو؟ دوو. څوک څوکو؟ یو مفتی تقی عثماني شیخ الاسلام او بل څوکو؟ بس تاسو دغه دوه، یو قائد ملت اسلامی یو مفتی تقی عثماني و، یو د مفتی شفیع زوی و، یو د مفتی محمود زوی و. اللہ تعالیٰ دواړه میدان کې ودرولې. مونږ پہ فخر کو الحمدللہ. فخر پہ کوئی؟ سیاست سے بالاتر ہو کر ہاتھ اٹھا کر ذرا بتاؤ فخر کو انشاءاللہ. اللہ تاسو خوشحاله کی. په دې ما خبره وکړه.